السلام علیکم دوستانو خدای دې وکړي چې ټول بروغ جوړ یي امید لرم چې د صحت جامې به مو پتن وي په پاکستان کې په پنجاب کې ښځې خپل خاوند د عاشق سره په شریکه باندې مړ کو د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکم نو زما هغې ملګرو ته گزارش دی کوم چې زموږ په چینل کې نوي دي که هغوی تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې دې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهي چې زمونږ همدغه رنګې نوي معلومات د ټولو نه اول هغوی ته ورسي دوستانو نن سبا په پاکستان او په نورو ملکونو کې دغه رنګ کارونه ډیر زیات روان دي چې خاوند په ښځې باندې ظلمونه کوي چې د دې په نتیجه کې ښځه خپل خاوند ووژني همدغه رنګې په پنجاب کې یو خاوند په خپلې ښځې باندې ظلمونه کول چې د دې په نتیجه کې یو کم عمره رشقې والا سره ناجایز تعلقات جوړ کړل او د هغې نه پسې دا پلین هم جوړ کو چې هغه خاوند ووژني هغه په دې باندې چې دا رشقې والا هغې سړي خپل ښځې سره په جنسي اړیخو باندې نیولې وو چې په دې باندې دا هلک ډیر هم ووالو او بیا په ښځې باندې هم تشدد کولو هلک په خپله وینا کې وویل چې زه کله دې ښځې سره ګیر شوم نو د هغې نه پس به زه دې له نه تلم خو دې زه نه پرېښم بار بار به یې ما ته رنګونه کول او ما ته به یې د راتلو ویلي چې زه به هم ورتلمه چې په دې باندې به دې سره خاوند ډیر زیات ظلم کولو او دا به یې وهله ټکوله چې دا رنګې غلط کارونه مه کوه خو یې دا نه منې کېده دې هلک وویل چې د دې خاوند زه ډیر زیات ووهلم او د هغې نه پس زه نه راتلم دې ښځې په خپلې وینا کې وویل چې زما 15 بچي دي او خاوند په ما باندې ډیر زیات تشدد کولو نو د دې د وجې ما دا رشقې والا خوښ کو او د سره مې جنسي تعلقات قایم کړل دا ښځه وایي چې کله زما دا عاشق ووالو نو مونږ دا فیصله وکړه چې زه به دا خپل خاوند مړ کم او وایي خاوند ته مې یو ورځ په چیو کې ګولۍ واچولې د نشې او د هغې نه پس مې وله مرۍ پانسي کا او مړ مې کو او په بورۍ کې مې واچولو او په نیر کې مې لړه کو پولیس ویل چې کله مونږ ته دا مړی ملو شو او د دې تحقیق وشو چې دا کس دی نو یې مونږ خپل خفیه کسان په دې کلي کې پرېښل او د دې تفتیش هم شروع کو چې د هغې نه پس مونږ ته دا معلومه شوه چې دا هلک به دې ښځې سره ملاوېدو تلو و یو ورځ مونږ دی دواړه په موقع باندې ګیر کړل او دی نه هم تفتیش شروع کو چې د هغې نه پس دا معلومه شوه چې دې ښځې خپل خاوند د خپل عاشق سره په شریکه باندې مړ کړی دی او د هغې نه پس یې په بورۍ کې اچولی دی او په نیر کې لړه کړی دی د دې ښځې عمر تقریبا 15 کالو نه والا 40 کالو پورې دی او د دې کم عمره هلک عمر تقریبا 18 کالو نه والا 22 کالو پورې دی چې هغه د مور په ځای وه او د ورسره دغه رنګ غلط کار کولو هلک هم ګرفتار شوی دی او دا ښځه هم ګرفتاره شوې ده نو دوستانو نن زموږ معلومات تر دې پورې وو همدغه رنګې د نورو معلوماتو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات او تازه معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان